د اسد 40مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 15مې کلیزې په مناسبت په مرکز اسداباد کې جوړ شوي مراسم د حکومتي ادارو سربیره لسګونو دیني عالمانو د بېلابېلو سیمو قومي مشرانو او ځوانانو په دې راټولېدنه کې دا ورځ د افغان ولس لپاره تاریخي او له ویاړونو ډکه وګڼله. موږ ته اسلام غوره دی، موږ ته مسلمان غوره دی، موږ ته د اسلام مسلمان عزت پکار دی، موږ ته د مسلمان استقلال او حاکمیت پکار دی. زما عزتمندو، دا ازادي په ډېرو دردونو راغلې، په ډېرو تکلیفونو راغلې. مشران مجاهدین په جیلونو کې شهیدان شو. چې د اسلامي نظام لپاره یې په دغه خاوره د نفاذ لپاره یې خپلې زندګۍ نه قربان کړې. ویناوالو د دې تاریخي ورځې د ارزښت او ژوندي ساتلو او راتلونکو نسلونو ته د هیواد د خپلواکۍ د ویاړ لیک په موخه ټینګار وکړ چې هر کال د زمري 40مه د اشغال د خاتمې دا ویاړلې ورځ په شانداره مراسمو سره ولمانځل شي. چیرته موږ وحدت په ټولو افغانانو کې وي انشاءالله تعالی که هر جابر و که هر تجاوزګر دلته راځي دغسې ذلیل و رسوا او شرمنده به ځي لکه انګریزان او روسان او امریکایان چې داسې ذلیل و شرمنده لاړل. راځئ چې د دې ملک او د وطن د ښه سمبالولو دپاره د نظام د ښه چلولو دپاره د نظام د مضبوطولو دپاره د نظام د تقویې دپاره خپل استعدادونه او صلاحیتونه په کار باندې واچو. د دې غونډې ویناوالو د افغانستان پر خاوره د اشغال پای او رښتینې خپلواکي د ولس لپاره تر ټولو ستره خوښي او لوی نعمت یاد کړ او له خلکو یې وغوښتل چې په هیواد کې د ډاډمنې سولې او ثبات ترڅنګ د شته اسلامي نظام د پایښت لپاره د سر په بیه مبارزه وکړي. دا زمن د ویاړ هغه ورځ ده چې اله العالمین په دې ورځ کې ټولو افغانانو ته د عزت جامې او د شرافت او د کرامت لباس ورته الله واغوسته. ورونو، ازادي د یو ملت لپاره لوی نعمت دی او د دې نعمت شکر ادا کول پکار دي چې ملت د دې ورځې شکر ادا کړي، ځکه چې ازادي د انسان په وجود کې د روح حیثیت لري. کله چې جسد بې روح وي، بې واک وي، بې اختیار وي. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د اسداباد سربیره د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې ولسي غونډې او مشاعرې جوړې او ورزشي سیالۍ او تمثیلي پارچې هم نندارې ته وړاندې شوې.